انگور که یکی از میوه‌های مشهور و با کیفیت لوگر است و اکنون فصل برچیدن حاصلات آن فرا رسیده و باغداران مصروف جمع‌آوری فرآورده‌هایشان هستند. در همین حال باغداران انگور در لوگر از افزایش حاصلات انگور خرسندی می‌کنند و نبود مارکت فروش حاصلاتشان را یکی از چالش‌های جدیشان می‌خوانند و از مسئولان امارت اسلامی خواهان ساخت و ساز سردخانه‌ها و کشمشخانه‌های معیاری هستند. زحمت والا زیات لري پسرلی راسي مونږه زحمتونه باسو د پایبیل او قچي د واړول دي خورا ده داسې تکلیفونه پکې باسو خدا واسه د بازارونه نه وي سردخانه هم ضرورت است اینجا مثلا ولی یک وقت ما میدیم انگور ما بریم یک جای میدیم اونجا فروخته نمیشه این خب میوه از کم وقت داره اگر در بازار بریم در بازار هم میدید سری 40 روپا 50 روپا میشه واجر بنگور لرم په دې سیمه کې 3 رقم انګور دي کشمشی دی و تایپی دی و حسینی دی دغه انگور ستا خو بازار صحیح نه ده سم نه خرڅیږي. از سوی دیگر مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر میگویند که بیشتر از 1900 هکتار باغات انگور در این ولایت احداث شده که از آن 36699 تن حاصل انگور به دست آمده که نسبت به سالهای گذشته 10% افزایش حاصلات انگور را در سال جاری نشان میدهد. موږ په لوگر مرکز او ځینو ولسوالیو کې د لوگر بزګرانو لپاره سړې خونې او همدارنګه ترڅنګ شنې خونې ایجاد کړي دي د هغوی په اختیار کې ورکړي بیا هم تر خپل حده هڅه کوو چې د لوگر بزګرانو ته هغه څه چې هغوی غوښتونکي وي او د وخت ورته اړتیا وي هغه ورته برابري کوو. گفتنی است که ولایت لوگر یکی از ولایت‌های زراعتی بوده که همواره مردمان آن نفقه فامیلشان را از زراعت و مالداری تهیه می‌کنند.